السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو د باجوړ پوینټ نه یو ځل بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یو. د باجوړ درنه تقریبا په 8مه ورځ کې داخله شو او د هغې سره اوس په 9مه ورځ ته خلا شي. صحیح ده جی. زمونږ سره بلا مشران دلته کې په دې درنه کې شریک وو، د هغه سره انټرویوز هم شي، د هغې سره د وفاق نه وفاقي وزرا دي زمونږ سره د مذهبي امورو چې کوم وزیر دی مولانا عبدالشکور صاحب هغه هم راغلی، هغې خطاب وکړو. د هغې سره د مشیر میاں شهباز شریف صاحب چې کوم چې پرایم منسټر پاکستان دی امیر مقام صاحب هغه هم خطاب وکړو درنې ته. په دې وخت کې د دې درنې یو ستر مشر او د هغې سره یو پیک مشر ورته زه ووایم جناب اخونزاده چټان صاحب ما سره موجود دی. نو د هغې نه پوښتنې کوو چې د دې درنې په حوالې سره هغه څه ویل غواړي جي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول ته دا ووایه چې د دې درنې په متعلق ته څه اورېدل غواړې چې زه درته صحیح جي. د دې درنې په حوالې سره زه هغه اورېدل غواړم چې دا درنه تا سره دلته کې کېنولې ده. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ علاقې چې کوم دی دا په دنیا کې پوره امنه علاقې ګڼلې شوې. زمونږ خپل روایات او زمونږ خپل رواجونه او زمونږ خپل دستورونه. زه په دا وسه وایم چې د 2002 نه مخکې که څوک د I9 تانې د یوې میاشتې ریکارډ راوباسي د کرایم ریکارډ او زمونږ د باجوړ د 3 کالو ریکارډ راوباسي، نو زه بالکل که څوک را سره په شرط لګوي که بیټ را سره په لګوي، زه په دا وسه دا خبره کوم چې د I9 تانې د 3 د یوې میاشتې کرایم ریکارډ نه زمونږ د 3 کالو کرایم ریکارډ چې کوم دی دا کم دی. بیا د دې ملک د دې ریاست د غلطو پالیسیانو د وجې نه زمونږ په علاقه کې بدامني راله او د هغه بدامنۍ دپاره نه موږ وخت په وخت باندې دا واز پورته کړی دی چې موږ امن غواړو د خپل ځان دپاره، د خپلې خاورې دپاره، د خپلو بچو دپاره، د خپلو ماشومانو دپاره نه. نو کله چې موږ دا غوښتنه وکړه نو ویل چې تاسو ته به امن راشي، خو تاسو دې کې زموږ سره ملګرتیا وکړئ. زمونږ ولس را پاڅېده، زمونږ علما را پاڅېدل، زمونږ سیاسي خلک را پاڅېدل او د امن د بحالۍ دپاره چې زمونږ بچو ته زمونږ خاورې ته امن راشي د ریاست ملګرتیا یې وکړه او د هغه ریاست په ملګرتیا موږ ډېر لوی قیمت ورکړو. په دې کې زمونږ نه علما کرام، په دې کې زمونږ نه قبایلي مشران، په دې کې زمونږ سیاسي ورکران، دوکانداران، د هرې طبقې خلک چې کوم دی په دې کې شهیدان شو. په دې کې زمونږ بازارونه، کاروبارونه هر څه تباه شو. خو دا قربانۍ چې موږ د څه دپاره ورکړې وې د امن دپاره نه، هغه امن را نغی. موږ بیا اواز وکړو چې بای مونږ خو د سره ودرېدو، اوس ولې امن نه راځي؟ نو ویل چې تاسو د خپل کورونه پرېږدئ، د خپل علاقه پرېږدئ او تاسو وځئ نو امن به راشي. موږ د دې علاقې ته د خپلو بچو ته د امن دپاره نه خپل کورونه پرېښودل، خپل علاقه هم پرېښودله، IDPs شو په خپل وطن کې، خو د هغې باوجود هم امن رانغی. موږ چې بیا مطالبه وکړه چې موږ امن غواړو، نو موږ ته دا وویلی شو چې دا مخامخ بارډر ښکاري، چې دا کولاوي دا فکس شوی نه وي، نو د هغه وخته پورې دلته امن نشي راتلی. د دې غر نه اخوا زموږ وروڼه اوسېږي. زموږ غټه قبیله په باجوړ کې ترکلاني ده. د ترکلانو 2 قومونه هلته اوسېږي، بلکې 3 قومونه اوسېږي چې یو ته سلارځی وایي، یو ته ماموند وایي، یو ته مشواڼی وایي. زموږ رشته دارۍ دي، زموږ ځمکې ماخوا دېخوا دي. خو د دې امن په خاطر باندې چې د خاورې ته راشي، د ولس ته امن راشي، موږ دغه ته هم غاړه کېښودله او هغه خاردار تارونه کم چې زما او زما د رور په منځ کې بیلتون راوست، هغه موږ په دې خپلو اوږو وخېجول، هغه د سیموټو بوجۍ مو وخېجولې، هغه کودالې مې ویوړې، هغه بیلچې مې ویوړې، هغه کار وشو خو امن رانغی. موږ چې بیا مطالبه وکړه چې امن راکوي، ویل چې د افغانستان کې دا موجوده حکومت کوم چې د اشرف غني د کرزی حکومت و، چې دا د انډیا دوست حکومت دی، دیو دلته را راوستی، ښاد یې راوستی، موساد یې راوستی او هغه زموږ امن خرابوي، او چې دا حکومت دغلته موجود وي نو امن نشي راتلی. او یو خبره به کېده چې په افغانستان کې امن نو دلته به امن او چې افغانستان کې جنګي دلته به جنګي، چې دا تاریخي طور باندې غلطه خبره ده، دا په ټیکنیکل طور غلطه خبره ده، ځکه چې د افغانستان سره بارډر صرف د پاکستان نه دی لګېدلی، د ایران لګېدلی، د چاینا لګېدلی، د رشیا لګېدلی، تاجکستان دی، ازبکستان دی. هلته جنګي په افغانستان کې خو دغه علاقو کې نه دي راغلي.
نو موږ ورته بار بار دا خبره کوو چې دا په موږ کوم جنګ دی دا ستاسو د غلطو پالیسیانو د وجې نه دی دا د افغانستان د بارډر د وجې نه دی او هغه ثابته شو اوس په افغانستان کې امن دی او دلته موږ مرو بیا ویل چې تاسو مذاکرات وکړئ امن به راشي موږ مذاکرات هم وکړو جرګه م لاړه 2 ځله لاړه بیا هم امن رانغی اوس موږ د دې لپاره راوتلي وو چې دا ریاست دې موږ ته جواب راکړي چې بای هغه تاسو کوم شرطونه ویل خو موږ ټول پوره کړو اخر دا امن به څنګه راځي موږ ته دغه جواب غواړو چې یا موږ ته جواب راکړي چې زموږ پکې څه کرداري چا دی کو او یا موږ هغوی ته یو چارټ جوړ کړی دی د خپلو مطالباتو چې تاسو دا کارونه وکړئ دلته به امن راشي ستاسو چې په صوبه کې زمونږ کمې پیسې دي په مرکز کې کمې پیسې دي هغه موږ له راکړئ په هغې باندې موږ له دلته ګاډي واخلئ چې موبایل ګشتونه کېږي موږ له سی سی ټي وي کیمرې ولګوئ موږ له پولیس برتي کوي موږ له چوکیانې جوړې کوي موږ له د انویسټیګیشن دپاره چې کم سامان لګي څنګه چې په کراچۍ کې یو جرم وشي یا په لاهور کې وشي یا په بل ځای کې وشي او پولیس په هغه ټیکنیکل طریقه باندې هلته ځان رسوي هغه اکوپمنټس چې کوم دی دا زمونږ پور سیستم ورکوي نو تاسو دغه کار وکړئ دې سره سره چې کوم زمونږ خلک په دې کې شهیدان شوي دي هغو ته کمپنسیشن ورکوي کوم چې زمونږ خلک لاپته کیږي نو چې کم لاپته دي هغه عدالتونو ته وړاندې کوي او آینده دپاره موږ ته یقین دهاني راکوي چې کوم سړی تاسو نیسئ نو هغه به په 24 ګنټې کې دننه مجسټریټ دغه کوئ نو هغه زمونږ د مطالباتو یو باره ډیمانډ دي د هغې چارټ هم ورته ایښی دی نو موږ ورته وایو چې یاره ته تاسو د دې امن دپاره بله څه لار ښیوئ نو وښیوئ چې موږ د سره پرې لاړ شو یا دا موږ چې کومه لار خوښه کړې ده په دې باندې زموږ سره لاړ شي امن به راشي تاسو باقي د افغانستان د امن او د هغې سره سره د باجوړ د امن خبره وکړه چې هلته کې امن وي دلته به امن دا خبره تاسو غلطه کړه سپندرولي صاحب خبره تاسو اراده وکړه ځکه چې هغې دا خبره ډېره زیات استعمالوي که نه د هغې وینا ده خو زه بلې پوښتنې ته راځم او بله پوښتنه دا تاسو په یو جلسه کې تاسو په دې درنه کې ویلي چې یاره زموږ یو زیارت باندې دعا قبلېږي او که چېرته موږ زیارت ته لاړ شو لاس اوچت کړو نو کې چې زموږ دعا قبوله شي هغه زیارت کې تاسو د دعا دپاره ځئ که نه ځئ هر یو که انسی شروع کیم ده 1 2 3 نه به شروع کې که روجي شروع کیم ده 1 2 3 نه به شروع کې منګه په دې ملک ولیدل چې تخپل جدوجہد آئینی او قانوني کې چې د آئین او د قانون دننه او څومره پیسفول طریقې سره ته جدوجہد کې ټیک د چې پروسس به د لږ سلوي خو مقصد ته برسي خو که ته په جذباتو سره راوځي ته آئین ماته قانون ماته نو ما چرته چې لیدلي هغه خلکو تاوان کړی هغوی د مسلو حل نه دی رسېدلی هغو الټه ځان ته مسلې جوړې کړي د هغې د ټولو نه غټ مثال زموږ سره دلته د اف سی آر پروت دی دلته زموږ نور وروڼه مو هغو د خپلو مطالباتو حل کولو دپاره ټوپک راغستی و د هغه ټوپک د وجې نه زموږ قوم تباه شو خو د هغوی هغه مسله حل نه شوه خو موږ د اف سی آر د خاتمې دپاره نه او په صوبه کې د مرجر دپاره نه یو ډېر اوږد جدوجهد وکړو 30-35 سال موږ مسلسل د تسلسل سره جدوجهد وکړو او دومره په پوره من طریقې سره مو وکړو چې په دې کې نه د چا کور وران شوی دی نه د چا لاس مات شوی دی نه د چا خپه ماته شوې ده نه د چا دوکان وران شوی دی او موږ هغه خپل مقصد ته الله پاک ورسولو نو موږ دا غواړو چې زموږ دا کومه مسالې دي اولنۍ خو دا چې دلته ضرورت و ځکه چې موږ په دې سره 2 کاره وکړو یو خو ریاست ته دا احساس ورکړو چې موږ امن غواړو خو بل د خپل قوم هم خبر کړو چې امن څونه قیمتي شی دی څومره ضروري شی دی چې د خپل قوم او د خپل ولس هم د امن دپاره نه رابیدار کړو نو اولنی سټپ د دې ځای نه پکار و او بیا به مخکې ته لکه تاسو د امن لپاره کومې پارټۍ چې دي ټولې راوتې دي په دې کې دا نشته چې دا د دې پارټۍ ده یا د دې پارټۍ امن د ټولو دپاره دی امن تاسو چې کوم مطالبات لیږلي درنه کوم چارټ چې تاسو یاد کړو چېرته هغې باندې دې باندې عمل درآمد ونکړو ستاسو مخکې لارې عمل څه دي د درنې حوالې سره خو به مخکې ګورو ځکه چې دا خبره یوازې زما نه ده چې زه ته ووایم چې دا به کوو صحیح چې کله ونه شو د دې اوس کار دپاره نه موږ میټینګ کلی مشوره هم کلی دا اوس چې څه روان دي دا د سیاسي خلکو د مذهبي خلکو د قبایلي عمایدینو د وکلاو د صحافیانو ایزینیشن د ټول قوم په شریکه روان دي په مشاورت سره روان دي
نو که کله به موږ خپل مقصد ته ونه رسېدو موږ ته پته ولګېده چې اوس خپل لای عمل بدلول غواړي نو څنګه هم چې دا په مشاورت سره شروع کړی دی دغه شانته به انشاءالله تعالی هغه عمل هم په مشاورت سره شروع کړي یو دوه درې اخیرني تپوسونه کوم تاسو مطلب شارټ الفاظو کې د هغې جواب راکړي د مذاکرات په میز باندې آیا د هغه طرف نه څه شوي دي یا ثالث راغلی کردار ادا کړی تاسو یې په بل ځای په ټیبل باندې کښېنوي 3 نشسته غالبا شوي تر اوسه پورې خو دې مې نه غلط د مذاکراتي کمیټۍ کې زمونږ چې کوم ممبر دی نو هغه د پاکستان پیپلز پارټۍ د باجوړ صدر حاجي شیر بهادر صاحب دی د هغې متعلق یا هغه او یا چې کوم نور د کمیټۍ ممبران دي هغه ویلی شي زه چونکې د کمیټۍ ممبر نه یم نو ماته صحیح د صورتحال پته نشته دی د صحیح صورتحال پته به هغوی ته هغوی موږ مخکې کلي زموږ په اعتماد تاسو مذاکراتو کې نه وځي زه د مذاکراتو کمیټۍ ممبر نه یم مذاکراتو کمیټۍ ممبر زمونږ د پاکستان پیپلز پارټۍ د باجوړ شیر بهادر صاحب صحیح جی بس لاس پوښتنه کوم جی تاسو اجازه درکوم ټایم هم ډېر کم دی څنګه چې د ملګري خبر وکړي چې اخرنی لایحه عمل به ستاسو صحیح یعنی تاسو به دا غواړئ چې مطلب څه حالات وي هغې مطابق موږ اقدام کوو که نه جي خو دا قام چې کومه دی څه خو ماشاءالله ډېر زیات راوچت شو راغلي د نور وخت نه چې کومه 2008 9 نه خلک بیک باندې چې کومه دي خلک راغلي دي خو نور تاسو څه غواړئ چې د عوامو دپاره څه داسې تکنیک استعمال کړي چې یاره دا خلک راوچت شي او اواز اوچت کړي خلک د خپلو حقوقو نه خبرول دي او کله چې یو سړی د خپلو حقوقو نه خبر شي هغه به د خپلو حقوقو دپاره نه راوځي زمونږ خلک چې د خپلو حقوقو دپاره نه راوځي د هغې وجه دا ده چې دوی ته د خپلو حقوقو پته نشته دی او په دې کې زمونږ د خلکو قصور هم نشته دی ځکه چې خلک خبرېږي د څو لارو نه یو د ذرایع ابلاغ دی ایجوکیشن دی نه دلته ایجوکیشن شته دی او نه ذرایع ابلاغ شته دی خو اوس هم امید دی چې دا سوشل میډیا راغلی ده نو د دې ته دار سړی اکسس شته دی نو امید در به کوو چې زمونږ کم دا نوی کول دی دا به د زمونږ نه زیات اویرې او دا به د خپلو حقوقو نه زیات خبري او دیو به د خپلو حقوقو دپاره نه زیات راوځي انشاءالله تعالی تھینک یو مننه شکریہ جی بس ختم